او په خیر وټکوره څنګه چلې خې جوړې خیر دی څنګه داسې زنګېږي خیر وبهی که نه یاره ساده ګله څه درته ووایم نو پوره 2 دړۍ چرس مې والي دي 2 دړۍ یالله خیر وټکوره دا څه وې ته ونه سم لاندې شوې وې ښه قدم راواخله دا راته ووایه چې تا خوړل او کسکل دی پوره 2 دړۍ ظالمه دا څه وې ته خبرې په تا او خر کې څه فرق دی ولې په ما او خر کې څه فرق دی یاره مټکوره داسې راته برګ مه ګوره قدم راواخله خبره داسې ده که نه خفه کېږه ما تا او خر کې هېڅ فرق نشته دواړه یو شان یې او زما جانانه پتې خانونو الله د خپل وطن ته راوله مینا او جړه په زوره راشي نو کله چې خلک د دوو ښځو سره جوړه ګورم او ساده ګله د لرې مې درته پام دی نو داسې پسکې را روانې خیر خو دی نه او سکروټې څه به درته وایم نو منګه یو واده ونه لیدو خلکو 2 خو وکړله مینه قدم راواخله او ساده ګله چې پام دی خطا نه کې نو که واده دې وکړه داسې غوړ به ګرځې مینه یاره سکروټې ستا خو په زړه کې زور شته دی ښه خو زموږ په زړه کې زور نشته چې داسې ټپې درته ویو ظالمه تاسې واده سره څنګه سړی غوړېږي قدم راواخله ته هم داسې نن سبا غوړ ګرځې ښه دا کالو ته یې ګوره مخکې خو به دې مخ صرف تور و اوس مکمل تورې یاره ساده ګله څه درته ووایم نو داسې مزې پکې دي که نه چې الله پاک دې در باندې دا مزې په مزو کې پوه شوې خبره داسې ده که نه چې واده نه بعد سړی کېږي او مخکې خو هسې ښځه یې پوه شوې کله بس یو کونج کې کله په بل کونج کې ویر کوي پوه شوې او که نه د واده نه بعد خو سړی شي هلکه هغه څنګه سکروټې موږ هم لږ پوهېږه که نه قدم دې باغ ته ورشه قدمونه راواخله یاره ساده ګله خبره داسې ده که نه چې مخکې به چا کره خیرات دی واده ته لاړم ښځه ته پوره پته چې خیرات خور سړی یم نو خلکو به د ماشومانو سره کېنولم پوه شي په غوري باندې به مې حملې کولې او اوس چې دی د خیره ته نه که سړو په منځ کې مې کېنې ما ته د په ادب کېنه تا ته غورې راځي نو مخکې ما په غوري باندې حملې کولې اوس ما خلک په غورونو باندې ولي پوه شوې او چې کور ته ځم راته وایي دا غورې سرویسه خر ته پته ده چې وایي چا ته یې ویسه نو داسې چل دی که نه نو هغې وجه دا ده وایي دا د پلانکي زوم دی پلانکې خواښې ده او پلانکې خوسرې دی نو دغه مزې دي ظالمو مخکې ما په غورو باندې حملې کولې پلاستیک به مې جیب کې ګرځو پوه شي پټ مې پکې اچولې مې چې کور ته یې ورسومه او اوس چې دی چې که نه چې بېرته راځم نو په ښه ادب سره غورې راکوي دا کور ته وړه نو دغه مزې دي ظالمه دا څه وې سکروټې زما دې توبه یې نو ښه نو بیا او بله ګټه دا د ساده ګله پوه شي چې مخکې به د کور نه راوتمه نو کله به راپسې مور اواز کوي یا غټ سر یا نو کله به راپسې خور اواز کوي یا تور سټ یا کله به مې راپسې ورور اواز کوي پوه شو یا سوګموره پوه شوې او چې د کور نه راوځمه نو راپسې یو کس اواز کوي ای قربان ای جان ای زما جانان ای زما تورګل جانان دی زما تورګل خاوند دی نو دغه مزې دي ظالمه زړه مې چې باغ شي چې داسې وازونه راپسې کېږي نو اوس ته ګوایه چې نورې مزې څنګه وي ظالمه اوس زما دې توبه یې نو ښه نو بیا تور سټیا نه رښتیا سکروټې او بله داسې خبره ده که نه ساده ګله مخکې به مې چې یوه جوړه چې دی 10 ورځې 20 ورځې اچوله اوس یاره ورځ ونه لامبم ورځ جوړه بدله نه کړم که نه نو ښځه مې بیا وهي اوهو قدم راواخله والم پکې شته مړه ساده ګله د مینې والي د مینې ظالمه کله په دې مخ ته پیړه راکړي کله راته پې خوله ولګوي اخی نو څه مزې دي که نه زما دې توبه وی که نه خدایه پاکه نو دا دې سکروټې م واده شولې او موږ دا سپین ساده ګل درته په دې ځمکه ګرځو موږ باندې خو چا خوله ونه لګوه قدم راواخلی وبه لګي در باندې ساده ګله خوله به هم در باندې ولګېدې چلو که نه د زرڅانګې ترور کور مخې ته لاړ شه او اواز وکړه ورې تورې او د خیر سره سپی به در پسې راخوشېږي او خوله به در باندې ولګي ارمان به دې پوره شي یاره سکروټې ستا هم د خندا شو خبره داسې ده که نه ښه درته یاد شي پوه شي چې زموږ ته نیکه واده و او شاپر دې ځان سره وړه تا ویلې ورشه دې تره ته دې ووایه چې موږ ته په دې شاپر کې وریجې واچوئ زموږ په کور کې یتیمان جاړي اوس تا هم د خندا شو قدم راواخله دا راته ووایه که نه چې اوس څه چل وکړمه چې زه هم دا ستا غوندې مزې وکړم یو کس را باندې خولې ولګوي یاره که نه داسې چل دی که نه ساده ګله خندا خاندي در پورې نه نو داسې چل وکړه که نه که داسې مزې غواړې او کس در باندې روزانه خوله ولګي که نه نو داسې چل وکړه چې کور ته لاړې چې چیرته پیاله ګورې که کاسه ګورې که کاشوغه ګورې که پلیټ ګورې که دروازه ګورې که چیبر ګورې که بس چا خبره دیګ ګورې او که دی بخار ګورې او که د خیر سره د وړو لګن ګورې پوه شي د ځمکې ته یې رابغه
پوه شو خلکو ویلې ولې ورته ساده ګل لیونی شوی دی او واده پسې سپېلنی شوی دی د خیره سره ښځه راته ګوري یعنې دغسې روزانه به تاوانونه در کومه انشاءالله په واده به درته وکړي او خلک به در باندې خولې لګوي لکه د بلا په شان ته داسې وې سکروټې یو د خیره سره اوس یو ول زما پوه شي د خیره سره ول مې د نیا کوټې ته ننوځم هغې د بسوګۍ او د میرزمان خان د وخت سامان په دې کوټه کې ساتلی ټول تاریخي شی نه دي قیمتي شی نه دي هغه د خیره سره اول ماتومه بیا د خیره سره اشپزخانې ته د اشپزخانې ټول سامان ماتوم د خیره سره او قدم راواخله سکروټې ته ورته ډېره زیاته مننه چې داسې مشوره دې راکړه پوه شوې او که نه د خدای په امان ورځه ساده ګله داسې مشوره مې درکړه که نه چې ټول عمر به یاد ساتي او د کور ټول شیونه قیمتي شیونه ټول مات کا او که نه چې یا دې در باندې پلار یا مور برابره شي او چې د خپو نه دې راځوړن کې او د بختورې ته د شنه چوکه ونیسي او چې کله په دې بختوره دې کینې او درته سوځي او در یادېږي چې زما دې توبۍ او د واده نه مې دې توبۍ او که نه وایي زما بختورې